امرالله صالح د اشرف غني د ټیم مرستیال یو له هغو کسانو څخه ده چې د پاکستان تر ټولو سخت دښمن او ډیر سخت ضد دی. پاکستان سره یې هیڅ نه لګیږي، تل یې په ضد شعارونه او علمي کارونه کړي دي. ملګرو هند غواړي چې د احمدشاه بابا فلم جوړ کړي او په روانو ورځو کې یې بازار ته وړاندې کړي. نن یې ټریلر هم راووته او د ګڼو شمېر افغانانو اندېښنې چې لرلې بیا زیاتې کړي. افغانان وایي چې احمدشاه بابا زموږ ستر نیکه او افغان اتل دی او هیڅ کله به چاته اجازه ورنه کړي چې زموږ تاریخ غلط تعبیر کړي. درنو لیدونکو راځئ چې امرالله صالح څه وایي د احمدشاه بابا په هکله ویډیو را سره تر پایه پورې ګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې احمدشاه بابا پر ډیلي خپله واکمني کوله او موږ د ننګرهار په ګوشته کې نښتي یو. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې احمدشاه بابا د دوراني امپراتورۍ بنسټګر او د افغانستان د معاصرو پولو رامنځته کوونکی دی چې نن یې ډېری برخې زموږ په واک کې نه دي. نوموړی په خپل پوسټ کې لیکي د افغانستان له تاریخ او له تاریخي شخصیتونو څخه زموږ روایت د دولت ملت د ټینګښت لپاره مهم دی. هغه زیاتوي احمدشاه بابا د تاریخ یو داسې نظامي او مدبرته نابغه و چې ویې کړی شوه د افغانستان ټوټې ټوټې قبیلې راټولې او د یو ستر رسالت یعنې د دولت سازۍ لپاره یو موټی کړي. امرالله صالح په خپل پوسټ کې مخکې لیکلي احمدشاه بابا یو لوی میراث پرېښود چې له بده مرغه وروستیو نسلونو د کورنیو کمزوریو له امله ونشو ساتلی. هغه پر ډیلي واکمني کوله او موږ د ننګرهار په ګوشته کې نښتي یو. جوت توپیر هم دلته ښکاري. د یادولو ده چې په احمدشاه بابا وروسته له هغه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه روان شول کله چې په هند کې د پانیپت فلم یو پوسټر سنجیدیت په خپل ټویټر خپور کړ. هند کې د پانیپت په تاریخي او ستره جګړه باندې فلم جوړ شوی دی چې سنجیدیت پکې د احمدشاه بابا رول لوبولی دی. سنجیدیت په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دغه فلم خپرولو سره یې داسې لیکلي چیرته چې د احمدشاه ابدالي سوري پریوزي هلته مرګ خپریږي. که څه هم د دغه فلم په تړاو افغانانو ډیرې نیوکې کړي دي خو نن د دغه فلم ټریلر په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او سنجیدیت په خپله وینا کې ویلي که چیرته د احمدشاه بابا رول په دغه فلم کې ناوړه وای نو هغه به نه و لوبولی. په دغه فلم کې د سنجیدیت ترڅنګ ارجن کپور او کریتی سینن هم کار کړی دی. ګرانو کتونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.